که چیرې تاسو خپلو کتابونو ته بیلابیل ډول ډیزاینینګ ورکول غواړئ یا هم تاسو خپل کتابونه 3D کول غواړئ لکه څرنګه چې تاسو ته په تملیل کې دا کم ډیزاینونه د کتابونو ښکاري که تاسو دغسې خپل کتاب ډیزاین کول غواړئ مطلب په 3D حالت کې یا هم په پرتو حالت کې یا هم د کتاب کم رقم ډیزاین چې تاسو په سترګو وکتو هغه ډیزاین تاسو په خپل کتاب باندې جوړول غواړئ نو دغه ویډیو را سره وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو ته دا طریقه ښیم چې کم رقم تاسو کم کتاب وګورئ نو تاسو کولی شئ چې همغسې خپل کتاب چې کوم دی ډیزاین کړئ. نو تاسو ضرورت نشته چې تاسو په کمپیوټر کې یا هم په کم بل پروګرام کې ځان له کتاب ډیزاین کړئ. په موبایل کې د یو داسې اپلیکیشن ښیم چې په هغه اپلیکیشن کې تاسو اوس خپل کتاب ډېر په اسانه سره په ډېر ښکلي شکل سره تاسو 3D حالت ته یا هم نور رقم ډیزاینونه تاسو خپل کتاب ته ورکولی شئ. نو راځئ چې طریقه درله وښیم، ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. زه د ویډیو پر طرف باندې تر څو دغه طریقه تاسو ته پریکټیکل په خپل موبایل کې وښیم. نو د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ. هغه اپلیکیشن دی پیکسلیب. دا به تاسو د پلی سټور نه ځان ته ډاونلوډ کړئ. کوم ملګري نشي ډاونلوډولی ډسکرپشن کې لینک موجود دی، هغه لینک له لارې تاسو ځان ته دا ډاونلوډولی شئ. چې څنګه تاسو دا د پلی سټور نه ډاونلوډ کړو نو تاسو به دا اوپن کړئ. چې څنګه تاسو دا اوپن کړو نو دا اپلیکیشن چې کوم دی ډېر زیات د کمال څخه ډک اپلیکیشن دی. په دې کې موږ ډېر زیات کارونه کولی شو. ما پې بلها ویډیوګانې کړي، تاسو هغه چینل کې کتلی شئ. مکمل کورس پې ما چې کوم دی د پیکسلیب زده کړې کورس مکمل ما ویډیو پې کړې ده، هغه هم تاسو چې کوم دی په چینل کې کتلی شئ، د هغې نه تاسو زده کړه کولی شئ. چې څنګه تاسو ته پیکسلیب اوپن کړو نو تاسو به دې ځای کې چې کوم دی د کتاب ډیزاین راواخلئ. کوم کتاب ډیزاین چې تاسو خوښوي صحیح ده. لاړ به شئ کروم ته. په کروم کې به تاسو 3D بوک ډیزاین ولیکئ. تاسو ته په قسمه قسم د کتابو 3D ډیزاین راوړي صحیح ده. نو ما پکې دغه یو رقم ډیزاین خوښ شو. نو ګورئ په دې باندې موږ چې کوم دی زه خپل د کتاب چې کوم دی هغه تصویر زه لګوم صحیح ده. د کتاب تصویر به تاسو د بهرنۍ تصویر تاسو باید مخکې نه جوړ کړی وي ځان ته صحیح ده. او بیا چې تاسو د 3D حالت ته اړول غواړئ، په دې کتاب کې لګول غواړئ، نو دا به تاسو ته وزه طریقه وښیم صحیح ده. نو تاسو به د کتاب تصویر خپل د کتاب تصویر راواخلئ صحیح ده. ګورئ زه دې ته راځم، خپل د کتاب تصویر راخلمه. نو ګورئ دغه بېلابېل ډیزاینونه ما سره تاسو ته ښکاري، د کتابو ډیزاینونه دي ما سره. نو ګورئ زه راځم دې ځای کې چې کوم دی دغه کتاب زه راخلمه. دغه کتاب چې څنګه ما راواغستو دا به تاسو PNG تصویر راواخلئ صحیح ده. څنګه PNG تصویر تاسو راواغستو دا به تاسو په برابر حالت کې کراپ کړئ. بیا به تاسو داسې چل دې سره وکړئ چې دغه بره څنډه بیا د برې څنډې سره برابر کړئ او دغه لاندې څنډه چې کوم دی دا به دې سره برابر کړئ. نو ګورئ دغه څنډه او دغه څنډه چې کوم دی سره برابر شول. چې څنګه دا برابر شو نو دا چې کوم دی موږ همداسې نشو پرېښودلی ځکه چې د کتاب ډیزاین داسې نه وي صحیح ده. دا به موږ لکه څنګه چې تاسو ته ګورئ دغسې کتاب کومسې تاسو ته ښکاري دقسې حالت ته به یې موږ اړوو. ګورئ اوس نو په دې کتاب باندې بېرته موږ کلیک کوو. دې طرف ته به تاسو راشئ، په دې کشول اپشن باندې به تاسو کلیک کړئ، دا به تاسو آن کړئ صحیح ده. چې څنګه تاسو دا آن کړو نو دغه لیکه به تاسو راواخلئ، دا به تاسو معمولي داسې ښکته دې څنډې سره برابر کړئ او دا به تاسو راوالئ، دا به تاسو دلته برابر کړئ صحیح ده. دقه دی صحیح ده. چې څنګه هم دا برابر کړو دا څنډه به راواخلئ، دا به تاسو دې سره برابر کړئ او دا څنډه به تاسو دغسې دې ځای کې برابر کړئ صحیح ده. چې څنګه تاسو دا برابر کړو دا به تاسو اوکې کړئ. نو ګورئ څنګه چې تاسو وکته زموږ د کتاب هغه ډیزاین چې کوم دی برابر شو. البته دې کې لږ څه غلطیان شته خو دا به تاسو بیا په باریکۍ سره خپله برابروئ. ګورئ دلته ډېر ځیرکتیا غواړي صحیح ده. نو دغسې بیا تاسو خپله جوړولی شئ. ګورئ ما طریقه درله وښودله. دا څنډه بیا دې څنډې سره بس خالص 4 قونجونه دي کتاب، هر قونج ته به تاسو راکش کړئ نو هغه طریقې سره به دا کتاب ډیزاین چې کوم دی په دې باندې ولګېږي. نو په دغه طریقې سره تاسو چې هر رقم کتاب خوښ شو هغه کتاب راواخلئ او دغسې تصویر پې د پاسه کېدی او په دې کشول اپشن باندې کلیک کړئ. د کتاب هره څنډه چې هر طرف ته تاسو راکاږئ هغه به تاسو سره کش کېږي. نو په دغه طریقې سره تاسو خپل د کتاب 3D ډیزاین ډېر په اسانه سره په خپل موبایل کې جوړولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت.